او په یقیني ډول یونس هم له پیغمبرانو څخه یاد کړه هغه وخت چې هغه له بار او خلکو څخه په یوې ډکې کښتۍ کې وتښتېده. د بیړۍ له سپرلیو سره یې پچه واچوله او په هغې کې یې ماته وخوړه، یعنې ویې بایلله. په پای کې هغه یو لوی ماهي تیر کړه او هغه پړو. نو که هغه له تسبیح کوونکو څخه نه وای نو د قیامت تر ورځې پورې به د همغه ماهي په ګېډه کې پاتې شوی و. په پای کې موږ هغه د ډېرې رنځورتیا په حالت کې پر یوه هواره ځمکه وغورځاوو او پر هغه مو جغلداره ونه رازرغونه کړه. له هغه وروسته موږ هغه 1 لک یا له دې نه زیاتو خلکو خواته ولیږ. هغو ایمان راوړه او موږ ترې یوې خاصې نیټې پورې هغوی باقي پرېښودل. نو له دوی نه یو څه پوښتنه وکړه، آیا د دوی زړه دا خبره مني چې ستا د پروردګار لپاره دې لوڼې وي او د دوی لپاره زامن؟ آیا په رښتیا سره موږ په رښتیا ښځې ګرځولي دي او دوی د سترګو لیدلی حال وایي؟ ښه واوره، په اصل کې دوی له ځانه جوړه کړې خبره کوي چې الله تعالی اولاد لري او په واقع کې دوی دروغجن دي. آیا الله د زامنو په ځای لوڼې ځان ته غوره کړي دي؟ پر تاسې څه شوي دي؟ څنګه حکم صادروي؟ آیا تاسې پند نه اخلئ؟ دا چې له تاسې سره د دغو خبرو لپاره کوم څرګند سند دی؟ نو راوړئ خپل هغه کتاب که تاسې رښتوني یئ.